غني څه ډول څېره یادوئ او کله مو فکر کړی و چې غني به له هېواد څخه تښتي؟ ما مخکې مې ویلې چې دا یو فرهنګ ګرځېدلی ده چې کله چې څوک موقف نه لري سي باید د دوسپاک غوندې ټول کوشش کوي چې لاس په هغه باندې پاک کړي. زه په دې باوري یم چې د 100 کلو نظام کې چا کار کړی او یا ترې مستفید سوي مستقیم یا غیر مستقیم د تیر 100 کلن جمهوریت په ګټو کې هم شریک دی او په تاوان کې هم شریک. موږ ټوله ملامتي په یو شخص باندې غورځول دا بې انصافي زه ګڼم. سره له دې نه چې دا د نظام په راس کې و، خو دلته دفاع وزیر موجود و، داخلي وزیر و، امنیت ملي رئیس و، والیان و، قلی اردو قمندانان و، ولسوالان و، قمندانان د ولسوالۍ و. زه فکر کوم تر ژورنالیست و مدني فعال و سیاستمدار دا ټول په خپله برخه کې هم کریډټ اخیستی سي او هم ملامتي په غاړه اخیستی سي. نو زه ټوله ملامتي د جمهوریت د سقوط یوازې په ولسمشر غني باندې نه بلکې ټول د ما په شمول باندې هم په ګټو کې شریک او هم همدارنګه په دې برخه کې چې دا سقوط کې شریک یاستو. نو دې څخه باید ځان د صوبه سره څنګه څېره یې یادوئ غني اوس هم د ولسمشر ګڼئ؟ افغانو باسواده شخص و، په کار باندې پوه و، دې کې هیڅ شک شبهه نشته ده. وطن سره یې مینه وه. هغه نه څه چې ما ورسره کار مخته وړی ما داسې څه نه دي لیدلي. صحیح ده په ټیم کې ځینې ستونزې وي، باید موږ ډېر متحد ټیم درلودلی او متاسفانه ټیم کې ځینې مشکلات و، د ټیم ځینې څیرو کې مشکلات و، په هغه سطحه د تعهد کچه یې لوړه نه وه. اما ما مخکې هم یادوري وکړه چې ټوله ملامتي په یو شخص نه بلکې هغه د نظام کې چې هر یو په کوم موقف کار کول هغه ټول پکې دخیل و. حتی میډیا هم، یعنې میډیا ولې زه دا خبره کومه چې زموږ ځینې میډیا یا څیرې یا ټولې نه ځینې متاسفانه د ورځې به چې 10 راپوره خپرول 9 راپوره د نظام د جمهوریت خلاف. موږ مدني نهادونه درلودل اما ځینې مدني نهادونه متاسفانه د جمهوریت پښې وهلې. موږ سیاستمدار درلودل همدې نظام نه هر څه ترلاسه کړي وو، عزت یې ترلاسه کړی وو، امکانات ورته نظام ورکول، اما ټوله ورځ به د نظام په تخریب باندې لګیا وو. موږ پارلمان درلودل اما د پارلمان ډېر غړي ټول نه متاسفانه ډېر غړي د نظام په تخریب باندې لګیا وو. موږ ولایتي شورا درلودله، موږ همدارنګه ځینې نور د څېرې درلودلې چې د دې په ځای چې نظام او د جمهوریت د پایښت لپاره کار وکړي بلکې تخریب لپاره یې کار کول، د پردیو د چینو څخه یې وبس کړې. نو زه ټوله ملامتي په یو شخص نه بلکې ټول پکې ګرم ګڼم. خو هغه څېره چې د نظام په سر کې وه هغه کله د هېوادنۍ مینې څخه خبرې کولې، همدا هېوادنۍ مینه کیدای شي له هېواده وتښتي وضعیت دا ډول پرېږدي؟ یو څه چې واضح دي هغه دا ده چې ولسمشر په داسې حالت کې افغانستان نه ووته چې ټول افغانستان سقوط کړ. که دا پاتې هم وای افغانستان نه ژغورل کېده. ولې وکړه دا دلیل وای ولسمشر غني 2:30 بجې له کابل نه وتلی، تر 11 بجو د کابل ټولې ساحې د یکشنبې په ورځ باندې طالبانو لاسته غورځېدلې 3 میاشتې وړاندې. نو که پاتې وای ګټه څه شی وه؟ که تللی ده پاتې کېدو طرفدار یې موږ ډېر افغانو باید دلته پاتې سوی او طالبانو هم زه نه پوهېږم چې د دوی د طالبانو ترمنځ کوم تماس و نه و، باید اطمینان یې ورکړی وی. خو په هر حال باندې حادثه وسوه، مشکلات وو، ستونزې وې، اما په دې کې د جمهوریت په دوره کې هر هغه چا چې کار کړی د موقف بالخصوص په آخرو کې لرودل هم شریک دي پکې او هم همدارنګه که مثبت وي هغه مثبت اړخ کې او په منفي دواړو کې. خو ولې مسؤلیت ته ډېره پر ده راڅرخېږي؟ بېشکه چې هغه ته ډېر مشر ته ډېر راجع کېږي. پخواني حکومت کې تاسو د کار تجربه درلوده، تر وروستۍ د جمهوریت تر وروستۍ شېبې پورې تاسو د دولت مامور وئ. سیاسي ماتې یې خوړه چې جمهوریت سقوط څه او که نه پوځي ماتې یې خوړه؟ موږ دریو اړخونو څخه ماتې وخوړله. سیاسي ماتې مو ډېره وخوړه. موږ قوي سیاستمدار نه درلودل دننه نظام کې، په نظام و نظام نه بیرون موږ ژمن سیاستمداران نه درلودل. موږ خودخواه څېرې درلودلې او موږ داسې خودخواه څېرې درلودلې چې ټول بحث یوازې په خپل لورو په زوی باندې و، ټول بحث یوازې د ده په شخصي امتیاز باندې و او هغه امتیاز که حکومت ورکول که بل چا هر چا چې 5 روپۍ ورته اضافه کړې وی د هغوی ته تمایل دی.
دوهم موږ چې ماتې وخوړله هغه دا وه چې موږ از یو متحد ټیم نه درلودل په نظام کې، او کله چې یو متحد کاري او قوي ټیم موجود نه وي طبیعي ده چې مشکل ایجادي. او دریم موږ ځکه ماتې جمهوریت ماتې وخوړله چې هغه نړیواله ټولنه هغه پارټنران متاسفانه ځینې د نظام ته لاس نه بلکې نظام یې له شانه په چاړه باندې ووهه. نو دغه درې اړخونو څخه موږ ماتې خوړلې. موږ پرسونل نظامي هغه عسکر هغه سرباز د هغه قرباني هرګز باید هیره نه کړو. هغوی پیاوړي شخصیتونه وو، هغوی قرباني ورکړې ده، هغوی زحمت باسلی ده د نظام په ساتنه کې، اما متاسفانه سیاسي او د نه ټیم او هغه اړیکې چې نړیوالې ټولنې او همدارنګه بیرته د حکومت ترمنځ وي، دغه درې اړخونه کې موږ ماتې خوړله. جمهوریت ویل کېدل په همغه وخت کې چې درې کسیزه ده، تاسو هم همدا خبره منئ؟ درې کسیزه څه معنی؟ یعنی د چارو ادارې رئیس، د ملي امنیت شورا سلاکار او همدارنګه خپله ولسمشر. ګوري جمهوریت کې اوس ما مخکې ویلي چې کله چې شکست خپور سي بیا نو زه دې ورځې کې ګورم ځینې ځوانان او ځینې پخواني مسؤلین، ځینې چارواکي ټوله ملامتي په یو یا دوه یا پر جمهور باندې اچي، حالانکه هماغه څوک چې نن ډېره ملامتي چغې وهي د ټولو نه زیات چاپلوسان همغوی وو. د ټولو نه زیاته چاپلوسي به دوی کوله په وخت و زمان کې، یعنې موږ نه وو د هغه چاپلوسانو له جملې څخه. د جمهوریت ملاغه بیا هم تاکید په دې باندې کومه چې مختلفو وزیرانو ته، والیانو ته، قمندانانو ته، سیاسیونو دې ټولو ته راجع کېږي چې دوی خپلې دندې په ښه شکل مخته نه دي وړي، او هغه شکل چې لازم و په هغه شکل چې ولس توقع ترې کوله، قوانینو توقع ترې کوله، که مخته یې وړي وای نن به